د کولوسیانو په نوم د پولس رسول خط اول باب. د پولس له طرفه چې د خدای په رضا د مسیح عیسی رسول دی او زموږ ملګری تیموتیوس له طرفه په مسیح کې هغه پاکو او ایماندار ورونو ته چې په کولوسی کې دي زموږ د پلار خدای له طرفه دی په تاسو فضل او سلامتی وي. موږ ستاسو په حق کې همیشه دعا کوو او د خپل مالک عیسی مسیح د پلار یعنی د خدای شکر کوو ځکه چې موږ اوریدلی دي چې ستاسو په مسیح عیسی ایمان دی او د ټولو پاکانو سره مینه کوي. د هغه امید په سبب چې ستاسو د پاره په اسمان انتظار کوي چې ذکر یې تاسو د زیری د حق په کلام کې اوریدلی دی. نه تاسو د هغه امید په باب کې واوریدل لکه چې د کومې ورځې نه تاسو په اول ځل د خدای د فضل کلام واوریدو او رښتینو مو وګڼلو نو په تاسو کې هم دغسې وده کوي لکه چې په ټول جهان کې هم میوه ورکوي او ترقي کوي. او تاسو دا پیغام زمونږ د خوږ ملګري افراس نه زده کړی دی چې زمونږ دپاره د مسیح ادباري خادم دی. هغه موږ ته وښول چې روح القدس په تاسو کې څنګه مینه پیدا کړله. نو په دې وجه چې د کومې ورځې نه موږ دا اورېدلي دي موږ هم د خدای نه ستاسو دپاره د دې په دعا او خواست کولو کې همیشه لګیا یو چې تاسو دې د ټولې روحاني پوهې او حکمت سره د خدای د مرضۍ د علم نه مامور شئ د دې دپاره چې ستاسو چل چلن د مالک لایق وي او د هغه په هر شان خوښ شئ او په تاسو کې د هر قسم نیک کار میوه وشي او د خدای په پیژنګلو کې په لویدو شئ. د هغه د جلال د قدرت په مطابق د هر قسمه قوت سره مضبوط شئ چې په خوشحالۍ سره په هر شان سره صبر او زغم کولی شئ او د هغه پلار شکر کوئ چې تاسو د دې جوګه کوي چې د هغه په میراث کې حصه‌دار شئ. دا هغه میراث دی چې د پاکانو سره به د هغه نور په باچاحت کې برخه ولرئ. خدای موږ د تیارې د قبضې نه راخلاص کړلو او د خپل محبوب زوی په بادشاهۍ کې داخل کړلو. په هغه کې موږ ته فدیه یعنی د ګناهونو معافي حاصله ده. مسیح د نالیدلي خدای په عکس او د ټول مخلوق نه اوچت دی ځکه چې د هغه په وسیله ټول څیزونه پیدا کړی شول چې په اسمان کې وي یا په ځمکه لیدونکي وي یا نالیدونکي تختونه وي یا ریاستونه یا حکومتونه یا اختیارات هر څه د مسیح په وسیله او د هغه دپاره پیدا شو او دغسې مسیح د ټولو څیزونو نه اول دی او ټول څیزونه په هغه کې قایم دي او هغه د بدن یعنی د جومات سر دی. هغه ازل دی او د مړو نه بیا ژوندی کیدونکو نه د ټولو نه اول پیدا شو د پاره د دې چې په ټولو خبرو کې د هغه درجه اول وي ځکه چې د خدای دا خوښه شوه چې د هغه ټول کاملیت دی په مسیح کې پاتې شي او خدای د هغه د وینې په سبب چې په صلح وبېدله صلح وکړله او ټول څیزونه یې د هغه په وسیله د ځان سره پخلا کړل. آیا که هغه د ځمکې وي یا که د اسمانونو. اول تاسو په خپله هم د خدای نه لرې وئ او د هغه دښمنان وئ ځکه چې ستاسو خیالونه او کارونه بد وو خو اوس د مسیح د جسماني مرګ په وسیله خدای تاسو سره پخلا شو چې هغه تاسو مقدس بې عیبه او بې الزامه په خپل مخ کې حاضر کړي په دې شرط چې تاسو د ایمان په بنیاد مضبوط او ټینګ یې او د هغه امید پرې نه ږدئ چې په زیري اورېدو سره ستاسو په زړونو کې پیدا شو. هغه زیری ټول مخلوقات ته وورولی شو او زه پولس د هغه خادم شوم. زه اوس په هغه کړاوونو کې خوشحاله یم کوم چې ستاسو د خاطره تیروم او د مصیبتونو کمې د مسیح د بدن یعنی د جومات د خاطره په خپل وجود کې پوره کوم. د خدای د هغه انتظام په مطابق زه د جومات خادم شوم چې ستاسو دپاره ماته وسپارلی شو د دې دپاره چې زه د خدای د کلام پوره پیغام ورکم یعنی هغه راز چې د زمانو او د پیړو راسې پټ وو خو اوس د هغه پاکانو ته ظاهر شو. خدای پاکانو ته ظاهرول غوښتل چې دا بې حده شاندار او قیمتي راز د غیر یهودیانو دپاره هم دی او هغه راز دا دی چې مسیح په تاسو کې اوسیږي او هم هغه د راتلونکي جلال امید دی. موږ د هغه پیغام واورو او هر چاله نصیحت کوو او هر یو ته په پوره هوښیارتیا تعلیم ورکوو چې موږ هر څوک په مسیح کې کامل کو او پیش کو او د دې دپاره زه د مسیح د هغه قوت په مطابق د زړه سره خواري کوم چې په ما کې په زور اثر کوي.